اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 12 مضمون مو کیمیا، موضوع مو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه، الکترولیت او غیر الکترولیت مواد دي. ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسې تیرو درسونو کې د محلول د کلیګاتیو خواصو څخه د محلولونو د ایشېدو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل لوستي وو. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې کومه موضوع چې ده د برېښنایي تیرونې له مخې د محلول ډولونه، د درس څخه موخه مو د الکترولیت او غیر الکترولیت مواد او محلولونو پیژندل دي. کوم مواد ښه برېښنا تیروي په محلول حالات باندې، هغې ته کوم محلول موږ تاسې وایو. کوم مواد په محلول کې په مالیکولونو ټوټه کیږي، هغه غیر الکترولیت مواد کوم دي او کوم غیر الکترولیت محلول دی. په مجموع کې ټول اجسام یا ټول مواد د برېښنایي تیرونې له مخې پر دوه ډوله دي. یو یې چې دي هغه الکترولیت مواد دي او بل چې کوم دي هغه غیر الکترولیت مواد. الکترولیت مواد یعنی هادي دی برق او غیر الکترولیت مواد چې کوم دي یعنی عایق غیر هادي مواد دي. په مجموع کې موږ تاسې ټول مواد چې کوم دي د برېښنایي تیرونې له مخې پر دوو برخو وویشل. یو هادي اجسام الکترولیت مواد، بل غیر هادي اجسام یا غیر الکترولیت مواد بلل کیږي. لومړی رسو موږ تاسې الکترولیت محلول ته یا الکترولیت موادو ته. هغه مواد چې په اوبلن محلول کې په آیونونو ټوټه شي الکترولیت مواد بلل کیږي. محلول یې چې دی د برېښنا د تیرولو وړتیا لري، د برېښنا هادي دی، نو ځکه دغه محلول د الکترولیت محلول په نامه سره هم یادیږي. الکترولیت مواد په یوه اوبلن محلول کې ممکن یا لږ یا په زیاته په لویه کچه باندې په آیونونو باندې ټوټه شي. الکترولیت مواد کوم مواد دي؟ الکترولیت مواد چې په اوبلن محلول کې په آیونونو باندې ټوټه کیږي، هغه لکه تیزاب، هغه لکه القلي، هغه لکه مالګې. دغه مواد که چیرې موږ تاسې اوبو ته واچوو، په اوبو کې په آیونونو ټوټه کیږي، الکترولیت مواد دي، محلول یې برېښنا تیروي، نو ځکه ورته موږ تاسې الکترولیت محلول هم ویلی شو. متوجه شئ ګرانو زده کوونکو تختې ته؟ الکترولیت مواد لکه موږ چې مخکې خبره وکړه تیزاب، القلي او مالګې دي. مثلا د تیزابو په استازولۍ باندې راخلو HCl. که چیرې دغه HCl تیزاب موږ تاسې اوبو ته واچوو، څه ته واچوو؟ اوبو ته. دا د اوبو په داخل کې ټوټه کیږي په H مثبت جمع Cl منفي. دغه مواد چې کوم دي دغه موادو ته الکترولیت مواد ویو. څه ورته ویو؟ الکترولیت مواد. ولې الکترولیت مواد ورته ویو؟ ځکه ورته الکترولیت مواد ویو چې دا په مختلفو آیونونو باندې په مثبت او منفي آیون ټوټه شول، نو ځکه الکترولیت مواد دي. دغه محلول د برېښنا هادي جوړېدای شي، نو ځکه ورته الکترولیت محلول هم ویلی شو. مثلا دا خو تیزاب شول، ممکن موږ تاسې القلیګان را واخلو NaOH، القلي را واخلو. که چیرې دا موږ تاسې په اوبلن محیط کې واچوو، په اوبلن محیط کې قرار ولري، همدغه ټوټه کیږي په Na مثبت جمع OH منفي. دا هم الکترولیت مواد دي. ولې الکترولیت مواد دي؟ ځکه په اوبو کې په آیونونو باندې ټوټه شول. څه شي ټوټه شول؟ په آیونونو. نو دا الکترولیت مواد دي، محلول یې برېښنا تیروي، نو ځکه ورته الکترولیت محلول هم موږ تاسې ویلی شو. متوجه شئ ګرانو زده کوونکو؟ دلته موږ تاسو ته د سکرین په مخ باندې HCl راوړي دي. ګورئ دغه HCl مو اوبو ته اچولي. کله چې د HCl اوبو ته واچول شي دا ټوټه کیږي په H مثبت کلور منفي یا په هایدرونیم آیون مثبت یا کلور منفي باندې ټوټه کیږي. دلته آیونونه تولید شول، نو دغه مواد الکترولیت مواد، دغه محلول الکترولیت محلول شو. دا تیزاب شول. همداسې القلیګانو ته وګورئ، سودیم هایدروکساید مرخص دي، اوبو ته مو ور واچول. کله چې دغه سودیم هایدروکساید اوبو ته واچول شي په آیونونو ټوټه کیږي په Na مثبت هایدروکسیل منفي، نو دغه مواد چې کوم دي الکترولیت مواد دي. ولې؟ په اوبو کې په آیونونو ټوټه شول، محلول الکترولیت محلول دی. ولې؟ ځکه آیونونه پکې شتون لري، نو بناء هغه مواد چې په اوبو کې په آیونونو ټوټه شي الکترولیت مواد، محلول یې برېښنا تیروي لکه تیزاب، مالګې او القلیګانې. ګورئ دغه یوه مالګه ده.
که چیرې دغه مالګه موږ تاسې په اوبو کې واچوو محلول یې برېښنا تیروي نو پس هغه یو الکترولیت محلول شو. مالګه یو الکترولیت مواد شول. دویم ډول کوم چې دی هغه غیر الکترولیت مواد یا غیر الکترولیت محلولونه دي. غیر الکترولیت مواد هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کې په آیونونو نه بلکې په مالیکولونو ټوټه شي. څه ټوټه شي؟ په مالیکولونو ټوټه شي. مالیکول د چارج له نظره خنثی ذره ده، د مرکب جوړونکې ذره ده، یعنی مرکب تر ټولو کوچنۍ ذره موږ تاسې د مالیکول په نامه یاده کړې. نو چې مالیکول د چارج له نظره خنثی شو، مرکب هم د چارج له نظره خنثی دی، محلول هم د چارج له نظره خنثی شو، دغه مواد غیر الکترولیت مواد دي. کوم مواد دي؟ غیر الکترولیت مواد. پس داسې ویو هغه مواد چې په اوبلن محلول کې په آیونونو نه بلکې په مالیکولونو ټوټه شي غیر الکترولیت مواد بلل کی. محلول یې برېښنا نه تیروي نو ځکه محلول ته موږ تاسې غیر الکترولیت محلول ویو. لکه بوره ده، لکه الکول دی، لکه آیودین دی، لکه ځینې عضوي نور محللونه دي چې هغه په اوبلن محلول کې په آیونونو نه بلکې په مالیکولونو ټوټه کیږي. نو چې په مالیکولونو ټوټه شول غیر الکترولیت مواد دي، محلول یې برېښنا هم نه تیروي. متوجه شئ ګرانو زده کوونکو تاسې؟ که چیرې موږ تاسې بوره راواخلو C12H22O11، که چیرې دغه بوره موږ تاسې راواخلو اوبو ته یې واچوو. څه شي ته یې واچوو؟ اوبو ته. دا په اوبو کې ټوټه کیږي په C12H12O جمع C12H12O. دا ټوټو شو په ګلوکوزي خنثی جمع بل څه شي باندې پراکتوزي خنثی باندې ټوټه شو. نو دا خو د چارج لرونکي ذرې نه دي بلکې مالیکولونه دي، د برېښنا هادي نه دي. مثلا که چیرې موږ تاسې یو لوښی راواخلو، په دې لوښي کې اوبه شتون ولري. څه شتون ولري؟ اوبه شتون ولري. د پاسه خوا څخه دته موږ تاسې بوره ور واچوو. څه ور واچوو؟ بوره. دا ټوټه کیږي په ګلوکوزي خنثی، ټوټه کیږي په پراکتوزي خنثی. دغه مواد چې کوم دي غیر الکترولیت مواد دي. کوم مواد دي؟ غیر الکترولیت مواد دي. نو چې دغه مواد غیر الکترولیت مواد شول، دغه محلول به څه رقم ته وي؟ محلول به غیر الکترولیت وي. محلول به څه رقم ته وي؟ محلول به غیر الکترولیت محلول وي. ځکه غیر الکترولیت محلول شولو چې په دې کې آیونونه تولید نشول، ځکه غیر الکترولیت محلول شولو چې دو برېښنا تولید نکړله. نو د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو د ښه پېژندلو دپاره موږ تاسو دپاره یوه تجربه په پام کې نیولې ده. نو تاسو متوجه شئ چې موږ تاسو ته تجربې په مرسته باندې الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه در وپېژنو. الکترولیتونه او غیر الکترولیتونه موږ تاسو لپاره دلته ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو یوه ډېره عادي تجربه په پام کې نیولې ده. په دې کې ګورو چې کوم الکترولیت دي او کوم غیر الکترولیت دي. ګورئ دا خالصي اوبه دي. اوبه چې دي ضعیف الکترولیت. متوجه شئ ورته. که چیرې موږ دغه لاین دلته وصل کړو ګروپ ولګېده، اوس برېښنا تېره کړله ګروپ ولګېدو. که چیرې دغه لاین موږ تاسو د دوی قطع کړو، دا بیرته په دې اوبو سره یو ځای کړو یا د اوبو محلول ته واچوو، ګروپ به ضعیف ولګي. کله چې ضعیف شول نو بناء دا یو غیر الکترولیت ماده ده. دومره ضعیف لګي چې ممکن تشخیص نشي. ضعیف الکترولیت چی دی؟ خالصی اوبه یو ضعیف الکترولیت دی. خو که چیرې دی اوبو ته اوس موږ تاسې دلته الکترولیت او غیر الکترولیت مواد او محلول تشخیص کړو. دغه اوبو ته موږ تاسې مالګه وراچوو تر څو د مالګې یو محلول جوړ کړو. مالګه مو ور واچوه. دا مالګه د دغه لوښي په داخل کې باید رسوب ونه کړو، ښه مکمل ډول باندې په دې کې حلیوه. کله چې مالګه اوبو ته واچوو دا په آیونونو ټوټه کیږي. څه ټوټه کیږي؟ په آیونونو. کله چې دا مالګه په آیونونو باندې ټوټه شوله مخکې خو دا ګروپ کېدلو، همدغه لاین به یې ښکته کړو، دغه محلول ته به یې واچوه. کله چې دغه محلول ته مو واچوه وملیدوه چې د اوبو په واسطه باندې چې د اوبو کوم محلول دی هغلته مالګه ده پکې، هلته د آیونونو تولید دی. کله چې هغلته آیونونه تولید شول دغه محلول برېښنا تېره کړه، بناء مالګه الکترولیت مواد، محلول یې الکترولیت دی. محلول شی شو؟ الکترولیت محلول شو. ولې الکترولیت محلول شولو؟ ځکه دلته آیونونه تولید شول. دا یو. که چیرې اوس موږ تاسې بوره اوبو ته واچوو، دا خو مالګه شوله. که چیرې بوره موږ تاسې په اوبو کې واچوو، په دې شرط چې دا بوره په اوبو کې باید ښه په مکمل ډول باندې حل کړو تر څو باید هغلته رسوب ونه کړو. د بورې یو محلول باید جوړ کړو. کله چې دغه بوره په اوبو کې واچوو ګورئ دا په آیونونو نه ټوټه کیږي.
کله چې دا په آیونونو ټوټه نشي دا په مالیکولونو ټوټه کیږي. چې ټوټه کیږي په مالیکولونو. ګورئ دا د اوس ګروپ لاګي برېښنا یې تیره کړې خو کله چې دا په بوره کې واچوو بیا ګروپ نه لاګي. غیر الکترولیت مواد دي. څه رقم مواد دي؟ غیر الکترولیت. او که چیرې ولګیم ډېر ضعیف کمه برېښنا به تیرې وي هغه هم د اوبو د لاسه چې اوبه یو ضعیف الکترولیت. نو موږ تاسو ولیدل چې مالګه الکترولیت او بوره غیر الکترولیت مواد دي. الکترولیت محلول برېښنا تیره کړله غیر الکترولیت محلول برېښنا تیره نه کړه. ګرانو زده کوونکو دا وه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو تجربه چې موږ تاسو وکتله. ضعیف او قوي الکترولیتونه ګورو چې ضعیف او قوي الکترولیتونه څه شی دي. د الکترولیتونو د تفکیک یا ټوټه کېدو لپاره یوه درجه شتون لري. د څه شي په اساس موږ تاسو دا تفکیک کولی شو چې کوم ضعیف الکترولیت شول کوم قوي الکترولیت شول کوم غیر الکترولیت شول. د دوی د ټوټه کېدو لپاره یوه درجه شتون لري. دغه درجه ته د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه ویل کی. د الفا په توري ښودل کیږي. څه په توري سره ښودل کیږي؟ د الفا په توري سره ښودل کیږي. دا درجه د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ تاسو ته راښیي. نو د الفا یعنې د الکترولیتونو د ټوټه کېدو د درجې له مخې الکترولیتونه په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله دي. آفرین. اول چې کوم دي هغه قوي الکترولیتونه دي. قوي الکترولیتونه دا وی هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کې په مکمل ډول په آیونونو باندې ټوټه شي. قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه دي چې په یو اوبلن محلول کې په مکمل ډول باندې په آیونونو سره کمته شي ټوټه شي لکه هایدروجن کلوراید یا هایدروکلوریک اسید تیزاب. د دې ډول الکترولیتونو لپاره د الفا قیمت څو دی؟ یو دی. دویم چې دي ضعیف الکترولیتونه دا هغه الکترولیتونه دي چې په یو اوبلن محلول کې یوه برخه یې ټوټه شي یوه برخه یې سره کمته شي جوړه پاتې شي. دغو ته ضعیف یا متوسط الکترولیتونه وایي. د دې ډول الکترولیتونو لپاره د الفا قیمت یا د ټوټه کېدو د درجې قیمت چې کوم دی له 0 څخه لوی او له 1 څخه کوچنی دی. دریم چې کوم دي هغه غیر الکترولیتونه دي. دا هغه مواد چې په اوبلن محلول کې په هیڅ ډول په آیونونو باندې ټوټه نه بلکې په مالیکولونو باندې ټوټه شي. د دې ډول الکترولیتونو لپاره د الفا قیمت یا د ټوټه کېدو د درجې قیمت چې کوم دی هغه الفا مساوي کیږي په څه سره؟ په 0 سره. نو تاسو متوجه شئ ګرانو زده کوونکو تختې ته. نو د ټوټه کېدو د درجې له مخې الکترولیتونه پر 3 ډوله دي. ګورئ موږ تاسې د ټوټه کېدو درجه ولوسته. د ټوټه کېدو درجه دغه د ټوټه کېدو درجه موږ تاسې د الفا په توري سره وښوده. کوم توري سره مو وښودله؟ الفا په توري سره. موږ دا خبره وکړله چې د الکترولیتونو د ټوټه کېدو لپاره یوه درجه شتون لري. دغه درجه د الفا په توري سره ښودل کیږي چې د الکترولیتونو د ټوټه کېدو د درجې په نامه سره یادیږي. د دغو الفا له مخې الکترولیتونه پر 3 ډوله دي. په څو ډوله دي؟ پر 3 ډوله. اول قوي الکترولیتونه دي. څه دي؟ قوي. دویم چې کوم دي هغه ضعیف الکترولیتونه دي. دریم چې کوم دي هغه غیر الکترولیت دي. څه دي؟ غیر الکترولیت. نو د الفا یا د ټوټه کېدو درجې له مخې الکترولیتونه په څو ډوله شول؟ پر 3 ډوله. اول قوي، دویم ضعیف، دریم غیر الکترولیت. دا هغه الکترولیتونه دي چې په یو اوبلن محلول کې مکمل په آیونونو ټوټه شي. د دې ډول الکترولیتونو لپاره د الفا قیمت وي تقریبا مساوي په څو سره دی؟ په 1 سره دی. ضعیف چې یوه برخه ټوټه شي یوه برخه پاتې شي. د دې ډول الکترولیتونه د الفا قیمت چې دی د الفا قیمت لوی دی له 0 څخه خو کوچنی دی له څه شي څخه؟ له 1 څخه. اما د غیر الکترولیتونو لپاره چې بیخي په اوبلن محلول کې په آیونونو نه بلکې په مالیکولونو ټوټه شي د دې ډول الکترولیتونو لپاره د الفا قیمت مساوي کیږي په څه سره؟ په 0 سره. قوي الکترولیتونه چې کوم دي لکه HCl چې اوبو ته واچوو مکمل ټوټې کیږي. ضعیف الکترولیتونه چې کوم دي لکه اوبه یوه برخه یې ټوټې کیږي یوه برخه یې پاتې کیږي. غیر الکترولیتونه چې کوم دي هغه څه شی دي؟ سکروز او یا هم بوره ده. دا شولو د الکترولیتونو ډولونه د ټوټه کېدو د درجې له مخې یو یې قوي و بل یې ضعیف و او بل یې هم غیر الکترولیت.
ګرانو زده کوونکو د الکترولیتونو کارونه په ورځنیو چارو کې موږ تاسو چیرې د الکترولیتونو څخه ګټه اخیستی شو. د الکترولیتونو څخه د الکترولیت محلول په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ تاسو کولی شو چیرې یو الکترولیت محلول موږ تاسو ته پکار شي د همدغه تیزاب القلي او مالګو څخه کولی شو موږ تاسو محلول جوړ کړو. هغه د برېښنا ښه هادي دی. د الکترولیت محلولونو څخه د برېښنا تولید لپاره په مختلفو پیلونو کې مختلفو کیمیاوي بیټریو کې د برېښنايي هدایت لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، لکه سلفوریک اسید چې یو الکترولیت محلول دی. په بیټریو کې د الکترولیت مادې په توګه باندې کارول کیږي. دا وګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې موضوع اړوند مو د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده که چیرې الکترولیت مواد په اوبلن محلول کې قرار ولري کوم لاندې مواد جوړوي؟ کاتیون، انیون، مالیکول. دال جواب صحیح ده، یعنی مثبت او منفي آیونونه جوړوي. مثبت او منفي آیونونه. دال جواب سره کم ده، الف او ب سم. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي، هر پوښتنه څلور جواب لري. سم جواب یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه دا شی ده د قوي الکترولیتونو لپاره د الفا قیمت څو دی؟ دویمه پوښتنه هغه مواد چې په اوبلن محلول کې په آیونونو نه بلکې په مالیکولونو ټوټه شي کوم مواد بلل کی؟ څلور جواب لري. سم جواب یې پر نښه کړئ. تر بیا چې موږ تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخښونکي الله مو سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.